خاوند ولګېد د خپله ښځې د بل لږ سره 3 پیره ونیوه خو د خپل لور په سر باندې معاف کړه چې په څلورم پیر باندې بیا ونیوه نو د جینۍ چې دی نو دې ورته پلان جوړ کړی او د خپل خاوند یې ختمولو نو بیا ورسره خاوند څه وکړل ډېره عجیبه واقعه ده واقعه راسره مکمل وګورئ زموږ چینل ورسره هم سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره ملګرو دې جینۍ چې خاوند چې دی نو دا په آرمي کې و چې دا به آرمي ته تو ملګرو نو دا چې کله آرمي نه بیرته راغی په چوټۍ باندې نو د خپله ښځه چې دی نو دی د یوه هلک سره ونیوه چې کله د یوه هلک سره ونیوه که نه د یوه لور هم د هغه په وجه باندې د خپله ښځه چې ده نو معاف کړه ولې چې داسې کار مه کوه او ته خو زما ښځه یې زه په تا باندې خفه کېږم ته ولې چې نو داسې کار کوې د هغه نه پس چې دی نو آرمي له بیرته لاړو بیرته چې کله لاړ که نه د هغه نه پس چې دی نو ښه پوره وخت یې ویستو که نه په آرمي کې د هغه نه پس چې نو کور ته واپس راغی که نه د هغه نه پس چې کور ته راغی نو ښځه چې نو بیا د هغه هلک سره ونیوه نو په دویم ځل باندې هم معاف کړه خاوند ولګېد که نه د بل کس سره خپله ښځه ونیوه خو په دویم ځل باندې هم معاف کړه ملګرو چې کله په درېیم ځل باندې دا لاړ که نه آرمي له او واپس راته ملګرو نو دې جینۍ چې دا نو دې ورته پلان جوړ کړه او د خپل خاوند چې نو مکمل طور باندې ختماوه کله چې خاوند ناغی که نه او د دې خپلې ښځې نه موبایل واخیست او خپل وایسونه د هغه نه پس خپله ښځه کېنوله او هغه وایسونه هر څه چې واورېدل که نه نو هغه خپل خاوند ورته عجیبه خبرې وکړې ولې ویل که نه ویل زه ستا سره څومره مینه محبت کوم او د هغه نه پس چې ته راځې او زما داسې پلان جوړه چې ما ختمې داسې پلان جوړه که نه داسې خبرې ورته وکړې چې د ښځې چې نو مکمل طور باندې چې نو خپل خاوند نه معافي وغوښتله ویل چې زما نه غلطي شوې ده که نه او زه بیا داسې نه کوم ملګرو ډېره عجیبه کهاني وه د خاوند او د ښځې عجیبه کهاني وه ملګرو د ښځې د خاوند دومره ناکام وکړو که نه د هغه نه پس چې نو ښځه چې د بل کس سره به میلاوېده او د بل کس سره چې نو مینه محبت او د خپل خاوند هم د بل هلک دپاره واجو د خپل خاوند یې ختماوه ملګرو د لور په وجه باندې خاوند ولګېد د خپله ښځه چې ده نو هغه 2 پیره معاف کړه او د هغه نه پس ښځې ورسره داسې وکړل ملګرو نو زموږ په دې معاشره کې ټولو ته دا خواست دی که نه چې د خپلو خاوندانو ډېر زیات عزت کوئ ځکه چې ستاسو خاوندان ځي په مسافرۍ باندې ناستي د هغه نه پس چې ده نو تاسو د خپل خاوندانو نه په غیر موجودګۍ کې داسې کارونه کوئ نو دا ډېر زیات بده خبره وي که نه دا ویډیو چې ده نو عامې معاشرې دپاره موږ جوړو چې عام معاشره چې ده دوی ته پته ولګي چې چېرته هم د خپل خاوند نه چې دی نو ستاسو خاوند په مسافرۍ کې نو د هغه نه بې ځایه چې ده نو کور نه هم بهر ته مه وځئ او بیا داسې چېرته هم داسې کارونه مه کوئ نو زما دا ویډیو چې ده نو ټولو خوریانو ته ورسوئ که نه نن سبا هم طور باندې تاسو وګورئ نو د دې څومره چې نو مسافران دي نو د هغو ښځې چې نو هغه پرېښي او مسافرۍ له تللي د خپلو ښځو دپاره لګیا د خپل بچو دپاره لګیا د هغه نه پس چې دی نو ښځه داسې کارونه وکړي نو خاوندان یې هم ډېر زیات خفه کېږي د خپل عزت دپاره هغه لګیا نو زما دا ویډیو ضرور د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ په کمنټ کې خپل رایه راکړئ د دې ویډیو په باره کې تاسو څه وایئ او د نورو ویډیوګانو دپاره چینل هم سبسکرایب کړئ زمونږ پیج سره فالو کړئ ځکه چې موږ به داسې ویډیوګانې جوړو چې زموږ د معاشرې مطابق وي په معاشره کې چې کم ګند وي انشاءالله موږ به کوشش کوو چې هغه ختم کړو هغه د معاشرې نه بچ کړو ځکه چې په معاشره کې کم څیزونه وي او هغه د وجې نه موږ ته نقصانونه جوړېږي نو موږ له پکار چې هغه مخې ته راولو او خپلې زندګۍ نه داسې سیستم ختم کړو ځکه چې د خپل خاوند سره چېرته هم ښځو له پکار چې خپل خاوندانو سره چېرته هم غداري نه کوي نو زما دا ویډیو ضرور شیر کړئ د نورو پښتنو سره